د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله ده روغه او د ژوند پر چارو به برلاسی یاست. یو ځل بیا هم د مین کډوال د ناول له دوهمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم را سره تر پایه واورئ. تیاره د سبا په سوچونو کې رڼا شوه. لمر بیا پر ځمکه خور و. غالب د پوهنتون په لور روان شو. د ګڼه ګوڼې له امله لږ ناوخته ورسېد. ټولګي ته دننه شو خو لا استاد هم نه و راغلی. څو نجونې ناستې وې، له یو بل سره یې خبرې کولې. یوې نجلۍ وویل دا نو څه رقم شو، وای فای شته خو پاسورډ یې نشته. غالب له ځان سره وویل همدا یو وخت دی، یو کار وکړه. خپل بیک یې کېښود. لنډه شېبه وروسته د تختې سرمیز باندې لیپټاپ ته نږدې ورغی. لګیا و پکې چې شېبه وروسته لیپټاپ لوی سکرین سره یې وصل کړه او ویې ویل دا د وای فای پاسورډ دی، که د چا په کار وي. بیرته خپل ځای ته راغی. شوکت د واره وویل دا دې څنګه پیدا کړ؟ ویې خندل ته نشي پوهېدلی، بس پرېږده یې. شوکت ټینګار وکړ او ویې ویل خو بیا هم دا خو هر څوک نشي کولی. غالب له شېبې چوپتیا وروسته وویل هسې د اقتصاد زه په خپل زړه نه وایم. زما مینه له انځورګرۍ او کمپیوټر ساینس سره ده او دا شیان مې پخوا زده کړي وو. ما ټیکنیکل هیکینګ آنلاین زده کړی دی. استاد د ټولګي ته دننه شو. ډېرو نجونو شاته د غالب خوا ته ور وکتل، خو ته چا توجه یې چې غوښته هغې هېڅ له کتابچې سر نه پورته کولو. لومړی ساعت خلاص شو. شوکت وویل یاره دا احصایه خو بیخي سخته ښکاري. زه ځم یو څه وخورم، وږی شوی یم. شوکت لاړ. غالب ټولګي کې ناست و او په قلم یې لوبې کولې چې شېبه وروسته شوکت په خندا راغی. غالب وویل څه شوي چې خوشحال یې؟ شوکت موسک شو او وویل د نجلۍ نوم مې درته پیدا کړ. رښتیا؟ هو، خدای نجونې ډېرې تیزې دي. دومره کم وخت کې بیا د واتساپ ګروپ هم جوړ کړی دی. ښه خو اتا یې نوم څه ولیدلو؟ یاره خو هلته ناسته وه، موبایل ته مې ور وکتل، بل چا میسج کړی وه. لیکلي وه څنګه یې ګلابو؟ غالب په غوسه وویل نه نو دا نوم دی، دا خو له هغې څېرې سره هېڅ نه جوړیږي. غالب غلی شو. له ځان سره یې وویل ګلابو یعنې ګل ببو. نه یو وار حاضري جوړه شي خپله به معلوم شي. غالب څو شېبې غلی و. بیا یې له ځان سره وویل که نوم یې ګل ببو وي دا خو زما د نیکونو د وخت نوم دی. له همدې سره استاد ټولګي ته دننه شو. شور ماشور ختم شو. ټولګي کې چوپتیا خوره شوه چې دروازه ټک ټک شوه. یو ځوان غږ وکړ یو کس دې په یو پاڼه کې د ټولو نومونه ولیکي، بیا یې د پوهنځي دفتره ته راوړي چې حاضري مو چاپ شي. غالب لاس پورته کړ او ویې ویل زه به یې ولیکم بیا یې دروړم. کس بیرته لاړ. غالب شوکت ته وویل ما ته یوه سپینه پاڼه راکړه. شوکت پاڼه ورکړه. ویې ویل یاره د یو نوم لپاره دومره زحمت باسي؟ ته غلی شه، زه ښه پوهېږم چې څه وکړم. غالب لاړ. څو کسانو نومونه یې ولیکل چې د هغې نوبت ته راورسېد. ورغی. ویې ویل وبخښه نوم او د پلار نوم؟ نجلۍ سترګې راپورته کړې. غالب ته یې وکتل او په موسکۍ لهجه یې وویل
ګلابو نو بخه هوسۍ د پلار نوم عبدالغفور. غالب په لړزېدلو لاسونو نوم ولیکلو. هوسۍ وویل یخه تبه لرې لکه چې کورونا یې. غالب ورو وویل د مینې تبه ده اغلې ګلابو. هوسۍ په غوسه وویل په دغه نوم یوازې زما نږدې ملګري ماته غږ کوي، په خپل حد کې اوسه. غالب غلی روان شو. رخصتي شوه خو غالب خفه ښکارېدو. شوکت وویل یاره نو ته زړه مه خوره، لومړیو کې ټولې نجونې دغسې کوي، وروسته به هر څه سم شي. پرېږده یاره، ژوند کې مې مینې ته وخت نه ورکولو چې مین شوم، اوس مینه ماته وخت نه راکوي. شوکت د غالب په اوږه لاس کېښود. ویل غم مه کوه، زه در سره مرسته کوم، ما داسې ډېرې ستونزې حل کړې دي. غالب څه ونه ویل. لنډه شېبه وروسته شوکت بیا وویل رښتیا تا ته یې څه وویل چې داسې خفه شوې؟ غالب سوړ اسویلی وویست او ویل زه یې تر تاثیر لاندې راغلم، لاسونه مې رېږدېدل. ویل تبه لرې؟ ما وویل د مینې تبه لرم اغلې ګلابو. نوره غوسه شوه. شوکت یو دم په خندا شو او ویل څومره ساده یې، نو دومره ژر خو د مینې په اړه هېڅ مه وایه، لومړی یې له ملګرتیا پیل کړه. نه له ما نه ملګرتیا نه کېږي، نجونو سره مې ملګرتیا کله هم نه ده کړې او نه یې کوم. د غالب او شوکت لاره بېله شوه. غالب د خپل منزل په لور روان شو او شوکت د خپل. یوه ورځ وروسته غالب په ټولګي کې ناست و. شوکت راغی کېناست. غالب غلی و. شوکت وویل څه شوي زړګیه، ولې غلی یې؟ غالب په غوسه وویل پرېږده، اعصاب مې خراب دي، هسې ستا لپاره مې ټوله شپه سوچونه وکړل، یوه لاره مې پیدا کړه. غالب شوکت ته رډ رډ وکتل. ویل تېر یم ترې، ماما مې رښتیا وایي چې نجونو او بس پسې به منډې نه وهې، ما یوه غلطي وکړه. شوکت موسک شو. ویل ته مین نه یې، درواغ وایې، په مینه کې د پای ټکی نه وي، یوازې کامې وي. کامې ښه سیده، زه مین نه یم، خو ته خپله خبره وکړه، څه سوچ دې کړی؟ نه اوس یې نه وایم، تا ول نازونه وکړل. ووایه نو. ښه ګوره، د رخصتۍ وخت کې به ورشي او کتابچه به ترې وغواړې. ووایه چې ما نوټ ونه لیکلو، همغه پرونۍ ته به بهانه کړه. ووایه چې ناروغ وم. ښه نو په کتابچه څه وکړم؟ کتابچه به ځان سره کور ته یوسې، خپله شمېره به پکې ولیکي او سبا به یې ورکړي. غالب په غوسه وویل پرېږده یې، زه شمېره چاته نه ورکوم، خو کتابچه اخلم ترې، که خپله شمېره یې لیکلې وه ښه وه، ګنې هېڅ. د رخصتۍ وخت کېدونکی و. غالب په نجلۍ غږ وکړ هوسۍ. نجلۍ شاته راوکتل. وویل څه دی؟ ما نوټ نه دی لیکلی، ناروغ یم، که کتابچه دې راکړي. ګوره زما خط خراب دی، پرې پوه نه شي. پوهېږم پرې، ته یې راکړه، سبا یې حتما درته بیرته راوړم. هوسۍ کتابچه ورکړه. رډ رډ یې ور وکتل او ویل ګوره که کورونا وي نو له ما لرې اوسه، او بل اوس خو و کتابچه درکړم، خو صنف کې نور هم شته، بل ځل یې له ما مه غواړه او له بل چا یې واخله. غالب کتابچه ترې واخیسته، خپل پر ځای کېناسته او شوکت یې په سټ ووهله او ویل ستا د لاسه یې دومره لیکچر راکړ. پوهنتون رخصت شو. غالب کور ته راغی. کور ته ورسېد، بې سلامه دننه شو. مور یې وویل عجیبه وخت شو، خلک سبق ووایي عقل یې ډېر شي، ستا خو ورځ په ورځ کمیږي.
ولې څه مې کړي؟ دې بوډۍ مور ته یو سلام هم نه اچوي. ښه السلام، بس صحیح شو. په غوسه خپلې خونې ته دننه شو. څو شېبې همداسې ناست و. کتابچه یې راواخیسته او له غوسې کتابچه څیرې کړله او په همدې غوسه کې خوب غلبه پرې وکړه او ویده شو. ګړۍ وروسته یې سترګې پرانیستې. څو شېبې غلی ناست و. یو دم یې له ځان سره وویل دا ما څه وکړل؟ د بیچاره نجلۍ ټول نوټونه مې ورته برباد کړل. په همدې افسوس کې شپه سبا شوه. پوهنتون ته روان شو. وختي ورسېد. د پوهنتون په بڼ کې تر یوې ونې لاندې ناست و. شېبه وروسته هوسۍ راغله. د پوهنځي تعمیر ته دننه کېده چې غالب ورغږ کړل وبخه، څو شېبې وخت راکولی شي؟ څه شوي؟ یو وار راشه دلته کښېنه. هوسۍ ور روانه شوه. همداسې ولاړه وه. غالب وویل کښېنه. نه، کښېناستو ته وخت نه لرم. ژر ووایه هر څه چې وایې. غالب پورته ور وکتل. هوسۍ باڼه له یو بل سره وروستل. غالب وویل ستا د نوټونو کتابچه رانه ورکه شوې. هوسۍ څه ونه ویل او همداسې روانه شوه. شېبه وروسته غالب هم ټولګي ته ورغی. ټولګي ته دننه شو. پر خپل ځای ناست و. لا ټولګی تش و. محصلین نه وه راغلي. یوه نجلۍ دننه شوه او د غالب څنګ ته پر څوکۍ کېناسته او ویل زما نوم وړانګه ده. هغه ول قطاره کې کېنم. ښه. ما ویل چې ته خو به په دې شیانو پوهېږې. زما موبایل یوه ستونزه راته جوړه کړې. حل به یې نه کړې. غالب د هوسۍ خواته ورکتل او ویل زه پرې نه پوهېږم. وړانګه لا ناسته نه وه چې شوکت راغی. غالب وړانګې ته وویل که زحمت نه کېږي پر خپل ځای کېنه، دا زما د ملګري ځای دی. وړانګه خپل ځای ته ولاړه. شوکت کېناست. ویل یاره ستا مینهوال خو ډېر زیات شوي. غلی شه یاره. خو څه یې ویل؟ د موبایل څه ستونزه یې وه. ښه خو څنګه شوه؟ د کتابچې مشوره څه ګټې وکړه؟ غالب په شوکت ور پورته شو. ویل خاورې مشوره، زه به له تا سره ګورم. شوکت منډې کړله او غالب ورپسې و. د پوهنتون بڼ کې دواړه ودرېدل. ستړي شول. شوکت وویل خیر خو ګوره یو بله مشوره هم درکوم. نه یې غواړم ستا دا بېکاره مشورې. ته خو غوږ شه که نه یاره. باور وکړه دا به ګټه وکړي. غالب او شوکت دواړه کېناستل. شوکت وویل داسې به وکړې چې هغه نجلۍ سره به اړیکې وساتې. ارواپوهنه وایي چې کومه نجلۍ در سره مینه لري او له بلې نجلۍ سره دې وګوري نو اور پرې بلیږي. کېدای شي داسې څه ناڅه خو وشي نور دې خپل زړه. لنډه شېبه وروسته غالب وویل یعنې اوس ورشم. موبایل یې ورته جوړ کړم او د ځان په خاطر د هغې زړه هم مات کړم. ګرانو اورېدونکو، دا و د مین کډوال د ناول 2مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې پاک او مهربان رب سپارم.